زمونږ د اتمې ناحیې ولسونو ته ډېر د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پرمختیایي پروژو چارې چټکې روانې دي. د ښاروالۍ په هڅو او د یونپس موسسې په مالي ملاتړ د ښار اتمې ناحیې اړوند د چورګلۍ په کلي کې د 2 سړکونو د کانکریټ کولو کارونه پیل شوي دي. د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دغه پروژو شاوخوا 18 میلیون افغانۍ مصرف راځي او پکې 800 کسانو ته د لنډمهالي کار زمینه برابره شوې ده. د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکی او سکتوري چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص پولیس راډیو ته وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو چې کومه پروژه افتتاح کړه، دا پروژه په 8 ناحیه کې د 1.8 کیلومتره سړک دی، د سره خوا کې ویلیم شامل دي او ټوله په 18 میلیون افغانۍ ده چې تقریبا 800 نفر ته پکې د کار زمینه مساعده شوې ده او په 3 میاشتو کې بشره ده تکمیل شو ګڼښت ته وسپارل شي. په ورته مهال د چورګلۍ کلي اوسیدونکي د سړکونو د جوړېدو له پیل څخه خوښ دي او وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو به یې ګڼې ستونزې هوارې شي. زما نوم منیر احمد دی او د همدغه اتمې ناحیې د 26 ګذر اوسیدونکی یم. پخوا زموږ ستونزې ډېرې زیاتې وې. کله به چې بارانونه وشو په دغه سړکونو کې به اوبه ولاړې وې، د زنانو تګ راتګ به ډېر ستونزمن و. اکثره ماشومان به ورسره پرې به وتل په دې اوبو کې، پنسې به بډوالې په لاره به را روان وو. نو الحمدلله اوس کار روان دی او زموږ مشکلات ته یو څه اندازه رسیدګي شوې ده او موږ د دغه کار د دوام غوښتنه کوو چې دغه کار ته ادامه ورکړي چې او د مربوطه مقامات نه غوښتنه دا ده چې دې کار ته ادامه ورکړي او زموږ ستونزو ته رسیدګي وکړي. همداراز په دغه پروژو کې بوخت کارګران هم خوښ دي او وایي چې د کلي د آبادۍ ترڅنګ ورته د کار زمینه برابره شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې تحسین الله دی او د دې کلي اوسیدونکی یم. د ننګرهار ښاروالۍ او د یونیف څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه د کوڅې د آبادولو او د لښتې پخولو هغې په موږ ته په لاره اچولې ده. په دې بدل کې موږ ته 4.5 افغانۍ هر کارګر ته ورکوي او ډېر ښه کار روان دی. نوم مې عمر احمد ده او د بهسودو او د چورګلۍ په سیمه کې موږ کار کوو او د یونفس نه او دغه شان د ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو چې زموږ د ځوانانو لپاره کار زمینه مساعده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مهال د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې لسګونه پراختیایي پروژې په بېلابېلو برخو کې روانې دي او مسؤلین وایي چې د ښار د پراختیا لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. العداد مومن، پولیس راډیو، ننګرهار. پولیس د ټولنې خدمتګار